عزتمنو نن د سره د یو ماشوم واقع ذکر کومه چې د هغه په زړه کې سورې وو او د هغه ټول علاج فری وشولو پس وجه باندې عزتمنو یو مولانا صاحب هغه یو ځکه بیان کولو د بیان نه پس کمرې ته لاړلو نو د کمرې دروازه د هغه خادمانو بند کړله ځکه چې ډیر زیات رشوي او خلک دا کوشش کوي چې مولوی صاحب سره ملاو شي نو بیا ډیر زیات بدنظمي جوړیږي نو په دې وجه باندې مولانا صاحب کمرې ته لاړلو خو کڼکې نه ورته خلکو کتل کڼکې د شیشې وه نو مولانا صاحب چې کڼکې باندې نظر پرې وتلو نو په هغې کې یو ماشوم هم ولاړ دی چې د مولانا صاحب نظر پې ور پرې وتلو نو سترګې پې خوږې ولګېدلې او د زړه نه ورسره یو محبت غونته کې راښکاره شولو نو خادم ته ویل چې دغه ماشوم را دننه که نو ماشوم سره دغه ماشوم پلار هم را دننه شولو نو عزتمندو د سلام نه پس د پلار د مولوي صاحب ته وویل چې زما د دې زوی دپاره دعا وکړه چې الله ورته شفای کامله ورنصیب کړي نو مولوي صاحب ته تپوس وکړو چې دې د څه بیمار دی نو والد صاحب یې وویل چې د په زړه کې سورې دی نو عزتمندو په دې اورېدو سره مولانا صاحب ورته وویل چې د علاج وکړه نو هله به دې صحیح شي نو پلار وویل چې زما وس نشته دی زه غریب یم نو عزتمندو په دې خبرې اورېدو سره مولانا صاحب خپل ورور ته کال وکړو هغه ډاکټر و نو ورور ته وویل چې زه یو ماشوم دراستوم او د هغه ټول علاج به د خپل سیډ نه کې د دینه به 1 روپۍ هم نه اخلي نو عزتمندو هغه علاج په څه وجه باندې فري شولو چې د ماشوم او د دې مولانا صاحب چې کوم زوی و هغه دواړه هم صورت غونته کې ښکارېدل یعنی یو شانتې ښکارېدل نو په دې وجه باندې د مولانا صاحب محبت د هغه ماشوم سره دومره زیات شولو چې علاج یې ورته فري کړلو نو عزتمندو تاسو دلته سوچ وکئ چې څوک د الله رب العزت د محبوب په شانتي د محمد صلی الله علیه وسلم په شانتي صورت جوړ کی نو الله به دا غسر سره محبت کوي عزتمندو مونږ ته پکار ده چې د نبی له صلوات و سلام څومره طریقې دي دا په خپل ژوندۍ کې راولو خپل مخ د نبی له صلوات و سلام مخ مبارک په شانتي جوړ کو خپل ویخته خپل لباس هر سچ دی د نبی له صلوات و سلام صورت په شانتي جوړ کو نو هله به مونږ نجات ته ورسیږو ځکه چې الله رب العزت په خپل په قرآن کې فرمایلی دی نبی له صلوات و سلام ته ارشاد کړی دی چې د خلکو ته وایا کچری تاسو د الله سره محبت کول غواړئ نو فتبعوني تاسو زما تابعداري وکئ نو يحببكم الله نو بیا به الله تاسو سره محبت وکړي نو عزتمندو د نبی له صلوات و سلام څومره سنت طریقې دي دا په خپل ځان کې راولو د الله پاک چې څومره احکامات دي په هغه باندې خپل ژوندۍ تیر کو د نبی له صلوات و سلام څومره ارشادات مبارک موږ ته کړی دي هغه باندې عمل وکړو هله به موږ نجات ته رسیږو ځکه چې الله رب العزت په خپل قرآن کې فرمایلی دي چې تاسو ته پیغمبر صدر کې صلی الله علیه وسلم هغه واخلی او چې د سنه منه کی د هغې نه منه شي نو د نبی له صلوات و سلام به تابعداري څنګه کیږي د نبی له صلوات و سلام چې څومره طریقې دا په خپل ځان کې راولو د څه شي حکم یې کړی دی هغه وکړو د څه شي نه منع کړي هغه پرېږدو ځکه چې الله په خپل قرآن کې فرمایلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه شي کولو حکم وکړي هغه وکړي څه شی درکړي هغه واخلی خو چې د څه نه منع کړي هغې نه منع شي نو عزتمندو اصلي کامیابی هم په دې کې ده چې موږ د الله رب العزت احکامات د نبی له صلوات و سلام په طریقه باندې پوره کړو نو په دې کې د دنیا او آخرت د دواړو کامیابی ده الله رب العزت ته موږ په صراط مستقیم باندې روان کی او الله رب العزت ته موږ ته دا توفیق راکړي چې د نبی له صلوات و سلام څومره سنت طریقې دي دا په خپل ژوندۍ کې راولو